او خرڅومه په کستونو بالا نه کې را به کوم خو اډوانس کې سره کا په اډوانس کې د اختر مبارک شه چانو ته وګوره دلته منډه بازار سره وړي دي زما په خیال د خړلو به سره وړي وی زما سره سونو خيار شوی دی الکه ته خو دوبۍ ته لا نړې او کنه یاره د ایرپورټ نه واپس راولېږلم نه مړه ولې د پاسپورټ په ځای مې د موټر سایکل کاغذونه وړي یار دا خلک کدي د خزونه یریږي ولې ته نه یریږي نه ما غوته ویل چې ستې راځي ځانم کپڑے بدل شپې ویندم یسه په ولې دومره خپه خلک وایي چې د مینې په لاره کې سخته دردونه وي یاره چې په دې لاره کې مې یوه دواخانه جوړه کړې وای سخت کار به مې جوړو हाँ बच्चे सब तकलीफ दे डरता यार डॉक्टर साहब पति सीने में दर्द है सिरगट मिरगट होनस के स्कमा डॉक्टर साहब कला ना कला सिरगट मस का बच्चे सिरगट को मजा मजा सड़ी उजनी यार डॉक्टर साहब पमुंग द कमे ता दीदा Semada las dore jahar so khuri balla kaiya so gadi semada las pala khuri jadra ta hoy chis da garda pala kaho begam jai da ka kharab रे बात मत قاری صاحب زما واده نه کیږي چې دا بس کو دا خو ډېر آسان کار دی بچې ته به ډېر زیات محنت نه کوې بس صرف دومره به وکړې چې یو چرګ به شهید کړي او په غوړو کې به ونه غسل ورکړي نو بیا قاری صاحب په وریجو کې به یې ښخ کړي او جنازې لپاره به یې مال راوړي نو بیا به څه وشي قاری صاحب بچې په ما ګډه بیا سوچ وکړم چې ستا کار کېږي که نه الکه خرچې خو دې شروع کړي دي ښه تر منځ وپته لګو صرف یو دانه د نورو خوند هم ډکه شوی دی واو یار ستا دا کیړی یار خوري خوري خورا کنه अलका यार ما سره موبایل کې بیلنس ختم شو تا سره موبایل کې بیلنس شته ولې نه یاشته را سره ها بیا قراله دا یو نمبر ملاو کا ها وای نمبر 030326 ها 26 اګه نو دا چې دا بٹن کار نه کوي نو 2 3 دباو کنه چې بشي کنه کپ عقل د اسمان ستوري را کوس کی چې نسوار د سرانینو تشبوتلې هلکه دا څوک دی یار دا مې مرګره دی کنه شکل نه غدا څه غلط غلط ښکاري دغه څنګه پتا ده تا وته وی کنه تا وته ما بدل سلو په خواږه غسل تبرانه وتښتېدې ما بدل سلو په خواږه نو غسل وی تبرانه وتښتېدې ود سه سو کم زمانه به وتښتېدې او اوس دغه مې رانه را دغه مې رانه چې نو به ونو تښتېدې والسلام السلام علیکم ډاکټر صاحب دا ماشوم مې راوستی دی خجي دته څه تکلیف دی یاره ډاکټر صاحب چې کله دا یخني شروع شوې ده به زه د خپل دا مسله د خپې نه سمېږي په خپل ډېر وخت خزو د جرابې لیکم دا د سار ماښام په یاد سره چي خجي ډېره مننه ډاکټر صاحب خو دا راته ووایي چې دا جرابې به پیاو سره اچوي که د اوبو سره